ته څویم نمره یې؟ ته په څویم منزل کې یې؟ ستا موټر په څویم کتار کې ولاړ دی؟ احمد په څویم ټولګي کې دی؟ السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مه سئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د 8م لوست تمریني ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې د تمریني درس موضوع مو د توصيفي اعدادو تکرار او تمرین دی. دا تمرین به زموږ سره د کتاب د 14مې صفحې په زده کړه کښې پوره همکاري وکړي. ګرانو زده کوونکو سکرین ته متوجه سئ او د سوالونو لپاره جوابونه پیدا کړئ. لومړی تمرین: ترتیبي عددونه څه ډول عددونه دي؟ جواب: دا هغه عددونه دي چې د شیانو ترتیب یا نمبر ښیي، لکه لومړی، دویم، دریم او داسې نور. دوهم تمرین: که په قطار کې 5 ماشومان ولاړ وي نو دا به څنګه وایو؟ جواب: اول ماشوم احمد، دویم ماشوم مسعود، دریم ماشوم مصطفی. نو جواب دا دی چې د اول، دویم، دریم، څلورم او پنځم یعنی ترتیبي اعدادو په مرسته یې ښودلی سو. دریم تمرین: په انګلیسي کې ترتیبي عددونه څنګه ویل کیږي او څنګه لیکل کیږي؟ جواب: لومړی first د یو توري عدد لیکل سوی وي او وروسته د اس او ټي کلمه. دوهم second د دوه عدد او د ان ډي توري پر سر کوچني لیکل سوی وي. دریم ته په انګلیسي کې third وایي او همداسې څلورم ته fourth او پنځم ته fifth، شپږم ته sixth او اووم ته seventh او اتم ته eighth او نهم ته ninth او لسم ته 10th کلمه کاریږي. د څلورم څخه وروسته د عدد ترڅنګ د ټي اچ کلمه کاریږي چې دا د څویم معنا لري. څلورم تمرین: که لس زده کوونکي په قطار کې ولاړ وي نو اتم ماشوم څوک کیږي؟ جواب: هغه ماشوم چې د قطار له سر څخه اتم وي. پنځم تمرین: د اونۍ درېیمه ورځ کومه ده؟ جواب: سه شنبه. شپږم تمرین: په قطار کې لاندې نومونه دي: اتل، احمد، مسعود، محمد، عبدالقوي، حکمت الله، سمون او عبدالوارث. تاسې ووایاست چې څلورم زده کوونکی څوک دی؟ جواب: محمد. شپږم زده کوونکی څوک دی؟ جواب: حکمت الله. کورنۍ دنده: په لاندې سوال کې په انګلیسي ژبه ترتیبي عددونه لیکل سوي دي. تاسې یې په پښتو ژبه ولیکئ: first، third، fifth، seventh او 10th. جواب: لومړی، دریم، پنځم، اووم او لسم. ګرانو زده کوونکو د دې تمرین په ترسره کولو سره موږ زده کړه چې د ترتیبي عددونو په مرسته موږ د شیانو ترتیب، موقعیت او مقام ښوولی سو. ګرانو زده کوونکو دا و د 8م درس تمرین. په راتلونکي درس کې د 9م درس تمرین باندې کار کوو. په مخه مو ښه.